بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالم، تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په پلی سټور باندې په یو څلور سیټینګ باندې چې دی زه تاسو ته کار کوم چې څنګه موږ کولی شو د پلی سټور نه په سمه توګه باندې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. زه راځم دغه موبایل را اخلم او تاسو ته چې دی دلته به په دې سایټ کې ښکاري. زه چې کله راشم دلته په دې پلی سټور باندې کلیک کوم، په دې کې چې دی نمبر 1 کمانډ به موږ ته اوس زه به تاسو ته ایکسپلین کوم. کله چې تاسو په دې پروفایل باندې کلیک کوئ یا به دلته ستاسې خپل عکس وي چې کله جیمیل ته خپل عکس ورکړی وي، او یا به چې دی ستاسو د نوم یا به د ستاسې د نامه لومړی تورې وي. زه راځم په دې پروفایل باندې کلیک کوم د دې ځای نه. چې کله ما دلته کلیک کړ نو زه راځم دلته پلی پروټکشن ته راځم. د پلی پروټکشن ته چې کله تاسو راغلی دلته مخامخ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا د سیټینګ نښه ده. دې ځای کې تاسو به په دې کلیک کوئ. که دا تاسو سره آف وي د دې ځای نه دا دواړه کمانډونه، نو دا به تاسو آن کوئ. د دې فایده څه شی ده؟ د دې فایده دا ده چې هر کله موږ یو ایپس یا یو اپلیکیشن چې موږ د پلی سټور نه رااخلو دا نو اول سکین کیږي او بیا چې دی موږ سره په سمه توګه زموږ موبایل کې انسټالیږي. نو دغه شی وه، دا یو فایده وه. که تاسو مثلا دې ځای کې تاسو وګورئ د دې ځای نه چې دی دا 250 شاوخوا اپلیکیشن ما سره په دې موبایل کې انسټال دي. که زه دلته په دې سکین باندې کلیک کوم نو دا ټول موږ ته چې دی سکین کوي او موږ سره چې دی د دې نه وایرس چې دی هغه ختموي. نو زه چې دی اوس د دې نه تېرېږم او سیټینګ نمبر 2 ته راځم. چې زه کله راشم په دې پروفایل باندې کلیک کوم د دې ځای نه، بیا راځم دلته چې دی په دې سیټینګ باندې به زه کلیک کوم. د سیټینګ نه وروسته چې دی تاسو به راشئ دلته چې دی په دې جنرل باندې زه کلیک کوم او د هغې نه وروسته به تاسو چې دی تیمز ته به راشئ. تیمز ته تاسو ته په دې سکرین کې ښکاري تیم. کله چې تاسو په دې تیم باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به د دې ځای نه دا لایټ انتخاب وي. نو تاسو به دلته کلیک کوئ او دا به سیټ بای بیټري سیور به کوي. نو د هغې نه وروسته چې دی کله موږ ایپس ډاونلوډوو انټرنیټ چې دی زموږ به د موبایل چارج ډېر کم مصرفېږي، ډېر زیات چارج زموږ نه مصرفېږي. اوس راځم دلته چې دی دا زموږ 2 نمبر سیټینګ و. 3 سیټینګ ته راځم. تاسو به په دې پروفایل باندې کلیک کوئ بیا او بیا به راشئ تاسو په دې سیټینګ باندې به دلته بیا کلیک کوئ او د هغې نه وروسته نیټورک پریفرنس ته به تاسو راشئ او د هغې نه وروسته لاندې کمانډ چې ما سره دی ایپ ډاونلوډ پریفرنس په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دې کې 3 کمانډونه دي چې د دې هر یو فایده ده خپله خپله. که زه راشم اول ګوره ما سره اسک می ایوری ټایم دا انتخاب دی. که تاسو سره مثلا اوور اینی نیټورک دا انتخاب وي د دې نه او دا ډن شوی وي، کله چې دا د ماشومانو سره وي دا موبایل او ډیټا یې آن وي انټرنیټ پکې وي، هغه چې پلی سټور ته راغی په هر اپلیکیشن باندې کلیک وشو هغه ډاونلوډېږي، په خپل سر باندې ډاونلوډېږي ځکه چې دلته ورته دا ډیټا ویل شوې ده. که تاسو ته د دې ځای نه وای فای وي نو وای فای مطلب دا دی که دا اوس وای فای سره کنیکټ شو نو بیا به چې دی دا د اپلیکیشن به د وای فای نه را اخلي او بیا به ډاونلوډېږي. اوس موږ ته چې دی په ډیټا باندې دا نه ډاونلوډېږي. بیا که زه ووایم چې اسک می یعنې زه کله چې زه کوم اپلیکیشن ډاونلوډوم ما نه دې پوښتنه وشي چې مثلا ته دغه اپلیکیشن په ډیټا یعنې هغه سیم کارت کې چې کوم انټرنیټ موږ فعاله کړی دی په هغې باندې چې دی ته دا اپلیکیشن ډاونلوډوي او که په وای فای باندې. نو زه چې کله بیا دلته راشم د دې ځای نه ما دا انتخاب کړ. زه غواړم چې مثلا دغه د ټیک ټاک اپلیکیشن چې دی زه دا ډاونلوډ کړم. نو چې زه کله دلته په دې انسټال باندې کلیک کوم تاسو وګورئ تاسو ته به اوس په سکرین باندې ته شو شي. د دې ځای نه چې دی زه کله کلیک کوم نو ما نه دلته یو پوښتنه کېږي چې تاسو دغه کوم سافټویر چې تاسو اخلئ دغه سافټویر چې دی تاسو ښکته کوئ خپل موبایل ته. ګوره تاسو ته وایي چې دا 58 MB دی، دا تاسو په څه باندې ښکته کوئ دی وای فای او که نه د موبایل ډیټا باندې. نو وګوره اوس چې دی موږ سره خو وای فای نشته نو چې زه کله په دې کلیک کوم دا به ما سره د دې ځای نه ډاونلوډ شي. سیټینګ نمبر 4 مثال کوم تاسو به دلته دا ګوره چې دا موږ سره انسټاګرام دی او زه دا ځان ته انسټالوم، خو که دا 50 یا 60% ته ورسېده دلته زموږ د موبایل MB ختمیږي، انټرنیټ پکې ختمیږي. باید زه د دې سره داسې کار وکړم که زه یو هفته بعد هم انټرنیټ فعاله کوم باید دا په هماغه ځای کې ولاړ وي او د هماغې ځای نه بیا شروع شي. نو تاسو به راشئ په دې سر کې په دې 3 ټکو باندې به کلیک کوئ او ایډ ټو وش لیست ته به راشئ. ایډ ټو وش لیست باندې به کلیک کوئ. دا چې دی اوس دې ته چې شو داخل شو ورغی. اوس که زه راځم او دوباره مثلا یو میاشت بعد یو هفته بعد ما انټرنیټ فعاله کړو زه غواړم چې دغه اپلیکیشن د دې ځای نه ماته ډاونلوډ شي نو بیا به تاسو راشئ په دې ځای کې به د خپل پروفایل به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته چې تاسو کله د لایبرریز ته راشئ په دې ځای کې موږ ته لیکلي دي ویش لیست. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دلته انسټاګرام چې دی موږ سره ګوګل ټرانسلیټ او ټیلیګرام دغه 3 دانې هغه اپلیکیشن دي چې دا موږ په اوس دې ځای کې چې دی انټرنیټ په مثال خلاص شوی دی
او دلته چې د هغې نه وروسته به بیا موږ بیا ځان ته ډاونلوډوو. نو دغه یو 4 سیټینګ وو د پلی سټور په باره کې. هیله ده چې دا تاسې زده کوئ او ویډیو تاسې ځان سره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.